بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، فراد شریفی یم د کابل مدني ټولنو مشر او افغانستان ملت غږ ټولنې رئیس. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې دوستانو د څو ورځو راهیسې څو متعصبې کړۍ د خپلو شخصي اغراضو په خاطر، د خپلو شخصي ګټو په خاطر، د یو قوم د ګټو په خاطر باندې غواړي چې د 12مې ناحیې څخه د کثیر رشتوي انسټیټوت انتقال کړي. زه د کابل مدني ټولنو په نمایندګۍ، د احمدشاه بابا مینې د ولسونو او ځوانانو په نمایندګۍ قطعا هغه خلکو ته د دې اجازه نه ورکوو که هغه زموږ په ولس کې او که نورې د معارف او د انسټیټوټ په داخل کې کومې کړۍ چې غواړي دغه انسټیټوټ د دې ځای نه انتقال کړي. موږ د دوی په مقابل کې ودرېږو. دا زموږ د ولسونو حق دی. په 12مې ناحیې د ولسونو سره هر وخت د مور او میرې سلوک شوی دی. خو په دې برخه کې چې د موږ ډېر ځوانان دلته د تحصیل زمینه ورته برابره شوې وه، اکثریت 12 پاسان مو دغلته خپل زده کړې کولې، د 14 سندونه یې ترلاسه کول. دا د احمدشاه بابا مینې د ځوانانو لپاره ډېر مفید تمام سوی و. نو موږ د دې شي سره مخالف یو. د احمدشاه بابا مینې ټول ولسونه ورسره مخالف دي. که هغه په داخل کې څوک چې د دې شي انتقال غواړي او که په داخل کې په بهر کې، موږ د دې خلکو په مقابل کې ودرېږو او د احمدشاه بابا مینې د خلکو د حقوقو نه دفاع کوو. مننه. نوم مې سباون شیرزاد. د احمدشاه بابا مینې څخه د کابل ژورنالیزم انتقالول ستاسو په اړه نظر غواړم. موږ نظر دا دی چې دا باید انتقال نشي، ځکه دلته ډېر محصلین دي چې هغه د تعلیم نه بې برخې کېږي او موږ غواړو چې دا دلته دایم شتون ولري او چې ټول خلک تعلیم وکړي او د تعلیم نه برخمن شي. زه راشد یم، د کابل ارزان قیمت اوسېدونکی یم. بعضې خلک غواړي چې کابل ژورنالیزم پوهنتون د ارزان قیمت نه لرې کړي. دلته ډېرو خلکو اقتصاد کمزوری ته خلک نشي کولی چې شخصي پوهنتونونه له بل پوهنتون ووایي. دلته د کابل ژورنالیزم پوهنتون په ارزان قیمت کې ښه دی، ځکه موږ او داسې نور خلک کابل ژورنالیزم پوهنتون ته ورتلی شو، محصلین زیات لري.